السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. دریم حالت ترازو دیوی درا ساکنین مخی ولا حرف باندې کسره عارضی وی. منگو تاسو ویلو را ساکن ما قبل کسره مگر کسره عارضی لکه ارجعو صحیح شو یا ارحمهما. نو دلته دا راوګو را ساکنه ده ما قبل کسره ده نو کسره باندې خو را نه غټیږي بلکې په فتحه باندې غټیږي. نو بلکې دلته ځکه دا کسره کار نه ورکړي چې دا کسره اصلي نه ده. کسره اصلي نه ده. نو چې کله کسره اصلي نه ده نو عارضي کسره نشي کولی چې دا ځان سره باریکه کړي. نو لهذا دغه راګانې چې د هغې نه مخکې کسره عارضي راغلی وي نو دغه را به هم ډک ویلی کېږي. صحیح شو. دا دریم. څلورم د را ساکنې نه مخکې کسره منفصله راغلی وي. را ساکنه وي د هغه نه مخکې زیر وي. دا زیر اصلي وي مگر کلمې دوه وي. ته قسم یاد کړی و که نه؟ لږ پته راکوئ که مانه کې پاتې کېږي. نو موږ ویلو چې را ساکنه شوه مخکې کسره عارضي وه خو صحیح وه. دلته وایي چې را ساکنه ده ما قبل کسره ده او کسره عارضي هم نه ده. څه شی ده؟ اصلي ده. نو اوس نو ولې په دوو کلمو کې وي فاصله کې وي. یعنی کسره په یوه کلمه کې وي او را په بله کلمه کې وي. د بلې کلمې کسره نشي کولی چې د راتلونکي ما بعد کلمې ځان سره شي کي باریک کي. لهذا هغه به هم غټ پاتې کېږي. صحیح شو. نو رب ارحمهما ګول لکه رب ګوره ارحمهما لکه شروع کوی د حمزه باندې بیا کسره عارضي ده هغې باندې او که رب نه شروع کین بیا کسره منفصله ده. په دواړو صورتونو کې را څنګه ویلی کېږي؟ غټ ویلی کېږي. یا مثلا ارجعي مطمئنه ترجعي. مطمئنه ترجعي چې وصل کې نو هلته حمزه وصل ختم شو. را ساکن ما قبل ضمه ده. صحیح شو. او که مثلا مطمئنه ارجعي کې نو ارجعي کې را ساکن ما قبل عارضي کسره ده او عارضي کسره نشي کولی چې دا شی ځان سره باریکه کی. صحیح شو. پنځم د کسرې نه وروسته والا را ساکنې نه وروسته حروف مستعلیو نه یو مفتوح حرف هم دغه کلمه کې موجود وي. من دا هلته داسې تعبیر کړی و را ساکن ما قبل کسره او ما بعد حروف مستعلیه امق خبره ده. را ساکن وي خو د را ساکن نه وروسته حروف مستعلیه نه کوم حرف راغلی وي او حروف مستعلیه هم وایي چې مفتوح وي. داسې وایي ځکه چې هغه کېږي څه ورته وایي دا مکسوره کېږي نو بیا هلته چې ده نو بیا د خلف حالات پکې جایزه کېږي. صحیح شو. نو دلته ځکه دا مفتوح قیده پکې لګولی ده. دغه کلمه لکه مرصاد او را ساکن ده. را ساکن نه مخکې موږ ویلو چې را ساکن نه مخکې کسره نو دا باید څنګه شي؟ باریکه شي. خو دا ولې نه باریکه کېږي؟ ما بعد حروف مستعلیه ده. د حروف مستعلیه تاثیر په د کسرې نه زیات ده په د را باندې. د ما قبل کسرې نه د ما بعد حروف مستعلیه تاثیر په د را باندې زیات ده او دغه حروف مستعلیه په وجه سره دا را ډک ویلی کېږي. البته په دې کې یوه خبره ګور یاد ساتل پکار دي. دا ما بعد چې کوم حروف مستعلیه راځي چې دا ورسره په کلمه کې شریک وي. که دا په جدا کلمه کې راغلل بیا دغه خپل اثر نشي ثابتولی. لکه مرصاد یا ارصاد یا قرطاس دا ټول وګورئ. صحیح شو. خو که چیرته دلته هم دقه صاد د را نه وروسته راشي یو ځای کې خو کلمه یې جدا وي نو بیا دقه شان بیا ډکه نه پاتېږي. لکه فاصبر صبرا جمیلا. فاصبر را څنګه ده؟ ساکن ده. ما قبل او ما بعد هم دقه صاد ده. مرصاد کې چې راغلی
ولې اوس دا ډک او هغه باریک ځکه چې هغه صاد په بله کلمه کې ده فاصبر یوه کلمه کې ده او صبرا بله کلمه ده د بلې کلمې حروف مستعلیه لکه څنګه چې د بلې کلمې کسره نشو کولی حرف ځان سره باریک کی همدغه شان د بلې کلمې صاد هم نشي کولی چې یا حروف مستعلیه هم نشي کولی چې د را ځان سره څه کی غټه کی صحیح شو نو لہذا باریک پاتې کی او که په یوه کلمه کې وي بیا به حروف مستعلیه لکه دلته چې راغلی دا بیا ډکه لوستل کیږي صحیح شو شپږم دا په قرآن کریم کې دغه محدود کلمات دي چې دلته ذکر شوي دي مرصاد ارصاد قرطاس دا ښه شپږم او اخرنی دی وایي را ساکنه وي د هغې نه مخکې حرف هم ساکن وي په دې شرط چې هغه یا نه وي او د هغې نه مخکې والا حرف مفتوح یا مضموم وي لکه القدر العسر انهار یا امور را ساکن د هغې نه مخکې حرف هم ساکن په دریم حرف باندې فتحه و ضمه موږ تاسو ویل را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتحه را ساکن ما قبل ساکن ما قبل ضمه البته دا د وقف په حالت کې کیږي ویلې مو کنه یعنی را خپله ساکن ده تا ساکن کې د وقف د وجې نه مخکنی حرف سکون لازمي ده را سکون عارضی شو مخکې سکون لازمی راغله ده نو اوس به څه کوې تا خو را چې را ساکنه او ماقبل ته دې کته دلته ماقبل هم ساکن ده اوس به څه کوې بیخي ماقبل ته به ځې دریم حرف ته به ګورې نو که په دریم حرف باندې فتحه او ضمه وه نو ډک به لوستل کېږي او که کسره وه نو بیا به باریک لوستل کېږي او په خپل ځای باندې خبر راځي لکه مثلا عسر عسر کې دا اوس ګورې را ساکنه شوه چا ساکنه کړله تلاوت کون کی دا کم سکون ده سکون عارضی سین سکون لازمی ده نو تا را ساکن مخکې کته هغه دې وکړه هم ساکن ده اوس به څه کوې دریم حرف ته به ګورې په دریم حرف عین ده او عین باندې ضمه ده د دغې ضمه د وجې نه دا را ډک ویلی کېږي یا مثلا خسر را ساکن ما قبل ساکن ما قبل ضمه یا والعصر را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتحه یا والفجر را ساکن ما قبل ساکن ما قبل فتحه یا وليال عشر را ساکن ما قبل ساکن ما قبل اوس که مثلا حجر شو بیا به بله قاعدې ته ځي بیا را ساکن ما قبل ساکن ما قبل کسره ده نو یا د کسره د ترقیق قانون ته زموږ د تفخیم قانون وایو صحیح شو او دا د وقف په صورت کې ممکن نه ګوره ښه ځکه دا اجتماع د ساکنینو ده اجتماع د ساکنینو ده او په یوه کلمه کې ده او چې کله په یوه کلمه کې دې ته علی حده وایي نو دا جایز ده او که دا په دوو کلمو کې شو بیا ناجایز کېږي علی غیر حده بیا هغې ته ویلی کېږي علی غیر حده په صورت کې بیا د خپله حل لاره لري بیا دغې مطابق هغه ویلی کېږي اجتماع ساکنینو کې به انشاءالله هغه مخې ته راشي په دغه کلماتو باندې وقف نه کړی شي نو په دې صورت کې بیا دوی دا را چې دا متحرکه لوستل کېږي بیا د خپل حرکت په اعتبار سره یا به ډک وي او یا به باریک وي که وقف ونه شو خو چې وقف ونه شو خو نه ساکنېږي که نه نو چې ساکن نه شو بیا ما قبل کتلو ته هم ضرورت نه پیدا کېږي خپل حرکت چې په دې باندې څه وي کم که ضمه لري نو هغه به ډکه ویلی کېږي فتحه لري هغه به ډکه ویلی کېږي او چې کوم دا دواړه نه لري نو هغه بیا باریکه لوستل کېږي ښه باقي صورتونو کې به بیا باریکه وي پای کې هم دوه وجې دي بیا یعنی په دې نه بغیر چې کومې هغه په هغې کې دواړه وجې بیا څه دي دواړه وجې دي یعنی تفخیم او ترقیق دواړه پکې دي چې هغه مغه د خلف قضیې ته اشاره ده هغه به انشاءالله وروسته راځي هلته بیا خبره کوي یعنی که دغه حالات وي یا به ډک وي یا به باریک وي او ځینې حالاتونه داسې وي چې هغې به یوازې ترقیق وي یوازې تفخیم وي او په ځینې حالاتو کې به دواړه وي نو هغه په راروان درسونو کې به څه کېږي تشریح کېږي بس ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين